बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़माग्रान ख़गमल करो दोस्तानो चरते चोई खाद आबाद से नन मुहिम खबरों की खो अफगानिस्तान पे हवाले सरा रूस द तरखगरो पे हवाले सरा बयान रगले ढेर घट बयान दे दा दुनिया अखबार के पाकिस्तान दा महकम तौसर द तरखगरो पे हवाले सकड़ी खुदी वक्त अफगानिस्तान में प्रेशर कम कम तरफ न दे और कम नमूना सिचुएशन दे पाकिस्तान के यो हो बजट را روان دی او مهنګي انتهایی زیاته شوې ده هغه باندې فګرز دي ابلک جاری کومه د سره او عمران خان په حواله سره پوزیشن کم دی هغه یو تاسو اویرنس د پاره هم دي تاسو معلوماتو د پاره هم دي چې تاسو په خبر اوسئ هغه دی انلاین فراډ انلاین مطلب موبایل باندې یا نور هغه باندې یا مختلف هغه جوړ شوي دي چې د کې غیر ملکی هم شامل دي چې یو کروي کې گرفتار شوي هم دي اف ای کروي کې دا بم تاسو سره شریک هم او اسه خو نورم ډیر دا جګړو دا خبرې مسایل دي خو تاسو سره بوس سلګه کی سټوري شاملو ما تاسو اخره پر وګورئ او ما چینل کوم چې دا موجوده حالات وجه کې ما کورونا نو لک ډون شوی دی نو تاسو دا مخواز دا دی که شیر کوئ او که ملګري مې او نور سپورټ کوئ ویډیو اخیره پرې وګورئ او کمنټس لازمي راکړئ او لایکس مه هېروئ اول به زه آنلاین باندې راشم ګوره ملګرو دا ډېر ضروري خبره ده دا تاسو اویرنس دپاره دی دې باندې ډېر زیات سوچ وکړئ چې آنلاین فراډ نه ځان بچ کړئ موبایل باندې هغه راځي مختلف ایپ راځي مختلف تاسو ته لالچ درکول کېږي مختلف څیزونه دي چې انسان هغه کې پوه نه شي دا ډېر ضروري ده او دې باندې تاسو ډېر خیال وساتئ په دغه لړ کې اوس 13 کروڑ 40 لاک روپۍ ونه وهلي شوي وي لکه دا وګوره غټ مالداري هم هغه هم بیا څومره پیسه راځي مغوره نور سړی مخ ته کېږي که نه لالچ زیاتېږي نو هغه په یو کس په دغه کې والی دی په کې کسان ګرفتار شوي دي چې هغه کې غیر ملکي زنانه هم شاملې دي او دغه غیر ملکي زنانو لکه دغه سره فراډ او دغه کیسه آنلاین ډېر عجیبه سچویشن دی په دې باندې به ډېر نظر اچوئ خیال وساتئ دا خو تاسو ته پیغام او تاسو ته یو اویرنس او اوس په رضو عمران خان چې کوم دی هغه په حوالې سره محمود چکزي ویلي دي چې که پیر پر ورځې سره ډاکټران نشو میلاو نو भरपूर احتجاج به کوو چې حکومت پې ذمہوار وي بهرحال اپوزیشن تحریک انصاف ډېر زیات په حالاتو خراب حالاتو کې دي بس ګورو چې څه به کېږي بهرحال چې اوس خبرونه ورکوم نو ډېر درو خبرونه دي چې خلک یې هغه اوس هم فالو کوي یو به سره د پینکي حوالې سره پینکي وجه ښځه ده چې هغه په کراچۍ کې کومه ګرفتار شوې ده چې هغه کوکین کوین ورته ویل شي کوکین د کاغټ سپلای په هغه کې دا ځکه شاملوم چې دا سوشل میډیا په هغه ډېر زیات زیره جوړ شو په دې حوالې سره اوس چې کوم کروي روانه ده منشیاتو نو هغه کې ډېر غټ غټ نومونه او د بین الاقوامي سطح باندې دا یو لینکو او ټول پاکستان کې افسران او دغه شانتي نور ډېر غټ غټ نومونه پکې راځي او پینکي ویلي دي چې اوس په څوک هم نه بچ کېږي پینکي په خپله زندګي چې کومه دا ډېر زیات پهله په یو سره واده شو هغه سره فراډ وکړو بیا پولیس افسر سره هغه واده کړی دویم نو هغه وجې نه هغه ته اتکړی نه لګېدی نو هغه شی داسې وایرل شو یو کس عام کسو چې هغه ویډیو جوړه کړې وه هغه په سوشل میډیا واچوله نو هغه اور واخیسته او دا خبرونه زینه جوړ شو نو اوس پینکي هیډلاینو کې ده رضو به ورو ډېر ټایم به نه اخلم تاسو ته په خیبر پښتونخوا حالات پته ده چې ډېر سخت په مشکلاتو کې دي خو د خبر ته به راځمه د افغانستان او خو بجلی ګیس او دغه خلک چې کوم دي بجټ کې نوې ټیکسونه چې کوم لګي به نو هغه نوې ټیکسونه 313 اربه نوې ټیکسونه دي چې دا فګر راغلی دي دغه باقاعده اف بي آر یعنی اف ای چې کوم آی ایم ایف ته هغه ته کیندهنی ورکړی شوې ده اوس حکومت په څه کوي مهنګي خو آلریډي زیاته وه او بجټ سره نور د حالات خرابېدو د یو بل طرف ته پټرول یې 55 روپۍ ځان کو خو ته چې کله 100 روپۍ ګرانې 400 تو ته رسوي 950 ته بل 15 روپۍ کې څه فرق کوي بهرحال دا ډېر نتنګ هغه ده
او ډېر عجیبه غوندې صورتحال ده. خو رضو د افغانستان چې روس بیان ورکړی دی چې افغانستان کې 13,000 نه 23,000 پورې دهشتګرد موجود دي. یعنی افغان طالبان حکومت چې کوم دی هغه په دې کې هم ناکامه دی. دې وجې نه دغه غټه ایشو ځکه دا چې عام ولس په دې کې سفر کیږي. اوس دغه دوی چې شلو نه زیات شدت پسند ګروه چې کوم دي لکه 10 نه زیات ګروپونه دي، مختلف جنگجو ګروپونه دي او ځینو سره طالبانو ښه مراسم دي او ځینو سره مخالف کې هم دي. خو د طالبانو مکمل کنټرول په هغه نه بهر دی. مطلب هغې ته یریږي یا څه وجه ده یا څه کیدلی شي یا بیروني پیسه ورسره ډېره زیاته ده. نو په دې حوالې سره دغه بیان چې کوم دی په دې کې وایي چې شام، غور، تاجک، ازبک جنگجو دي کې زیات تعداد کې موجود دي. او دغه ریپورټ سروې چې کومه دا روس کړې ده او روس باقاعده توګه په دې باندې چې کوم روس سلامتي کونسل دا سیکرټري څرګند څه نومېدی دا هغه دا بیان هم جاري کړی دی او خپل چې کوم انویسټیګیشن کړی ده هلته په هغه پورې دغه بیان راغلی. خو دې وجې نه زه د افغانستان حکومت چې ډېر زیات بیروني پریشر دی ورباندې. تاسو که دا خبرونه تاسو ته عام لګي خو دا یو پریشر دی، دا یو هغه دی چې څو پورې افغانستان طالبانو بیروني یعنی نړیوالي سطح باندې خپل ځان نه پیژندلی بلکې خپل ولس هم اوسه پورې هغه سره زه د بار بار وایم چې متحد نشو. هغې بیرغ تاسو ګورئ چې اوس هم که ارض کې وي کم چلیږي. نو افغان حکومت ته یعنی طالبانو حکومت ته پکار ده چې اوس یو طرف ته فیصله وکړي چې دا ولس مشکلاتونه وځي. همدې سره نن دا کم صورتحال دی تاسو ته مې واضح کړ او تاسو نه خواست مغه دی چې سپورټ کې مننه. خوشحال او آباد اوسئ.